څرنګه خپل یاد قوي کړو او څرنګه خپل یاد له ضعیفه کېدلو نه وساتو. تعلیم المتعلم طریق التعلم چې یو کتاب ده، په هغه کتاب کې رااخلي هغه شیان چې حافظه قوي کوي کوم شیان دي، او هغه شیان چې موږ تاسو حافظه ضعیفه کوي او د موږ هیره ډیروي هغه کوم شیان دي. تعلیم المتعلم کې مصنف صاحب د تعلیم المتعلم لیکي هغه قوي سببونه لپاره دي زیاتولو د حافظې دغه شیان دي. لومړی، کوشش کول. په روزمره درس کې د انسان لپاره مهمه ده چې دی کوشش وکوي. کله چې کوشش کوي به حافظه قوي کیږي، ځکه حافظه یا ذهن د موږ تاسې دا د موږ تاسې د بدن مثال لري. که چېرته موږ تاسې بدن ته روزانه تمرین ورکوو، خپل بدن روزانه ساتو، د موږ تاسې بدن قوي پاتې کیږي او صحتمند پاتې کیږي او لا مخ په رشد او په قوت باندې روان وي. حافظه د موږ تاسې همداسې مثال لري. که چېرته موږ تاسې روزمره ښه کوشش وکړو په خپلو درسو کې، نو موږ حافظه قوي پاتې کیږي او لا قوي کیږي. یو د حافظې د قوي کېدا قوي سبب کوشش کول دي روزمره. دوهم، په همیشه شکل سره درس ویل. داسې خپل درسونه همیشه وایي، خپل درسونه نه قضا کوي، خپلو درسو باندې همیشه توپ کوي. داسې نه چې یو ورځ درس ویلی او یو ورځ پرېښی، نه، په شکل د همیشه او د دوام سره درس ویل دا دوم قوي سبب د حافظې د قوي کېدلو ده. دریم، کم خوراک کول. کم خوراک کول یا خوراک کمول دا هم قوي سبب لپاره د حافظې د زیاتولو ده. د دې دلیل د تعلیم المتعلم لاصاب دا لیکلی چې که چېرته غذا د موږ تاسې ډېره سي بلغم اضافه کېږي. که بلغم اضافه کېږي د بلغمو له اضافه کېدا سره حافظه ضعیفه کېږي. څلورم، د شپې لمونځ کول. الله پاک ته په عبادت د شپې درېدل چې په کتابو کې قیام اللیل ورته وایي، او که په ساده تعبیر سره ووایي صلات تهجد کول، دا هم د انسان حافظه قوي کوي او دا یو قوي سبب لپاره دی قوي کېدلو د حافظې ده. او پنځم سبب د موږ تاسې د حافظې د قوي کېدلو لپاره ویل د قرآن کریم دی. د قرآن کریم ډیر تلاوت کول دا هم د تعلیم المتعلم لاصاب لیکلی دی چې یو له هغو اسبابو قویو څخه ده چې موږ تاسو حافظه را قوي کوي او قوي ساتي. داسې د تعلیم المتعلم لاصاب لیکل سوي دي چې ډیر زیاتونکی لپاره د حفظ تر قرأت قرآن کریم په ناظره سره بل هیڅ شی نشته. او په ناظره سره قرآن کریم ویل څه مطلب؟ مطلب دا قرآن کریم ته کتل تلاوت کول دا ډیر بهتره ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین د اعمالو د امت د ما قرأت قرآن کریم ده نظری. مطلب داسې ورته ګوري او تلاوت قرآن کریم کوي. شداد ابن حکیم رحمه الله بعضې خپل ورونه په خوب کې ولیدل. خپل یو ورور نه یې پوښتنه وکړه چې کوم یو شی ستا لپاره د تا په قبر کې یا پس له مرګه ډېر ګټور و. هغه ورته وویل چې قرأت قرآن کریم په ناظره سره. نور هم اسباب د حافظې د قوي کېدا سته چې هغه به بیا انشاءالله الرحمن په راتلونکي ویډیو کې ووایو.